کوم زه عدنان یم. نن سبا ځینې خلک د لنډ مهاله ګټې لپاره خپل اصل ارزښتونه هیر کړي دي. هر څه چې ژر خوشحالي راولي اکثره د عزت تاوان هم لري. رښتینې بریا هغه ده چې انسان ته د سر لوړ ځوند ور په برخه کړي، دا چې د شرم او پښیمانۍ سبب شي. خپل ځوند داسې جوړ کړئ چې د خلکو نه مخکې خپل ضمیر ته جواب ویونکي اوسئ، ځکه اصل عزت هم دا دی. راځئ دا ویډیو وګورو. دا نړۍ له کومه تر کومه روانه دی چې د لږو پیسو لپاره خپل عزت نفس هم زیانمن کوي. نو هیله ده چې له دې درس واخلي. زموږ په کلاس کې ښکلې زه وم خو کوني پکې یو بله وار چاله بې ورکو، یو به هم نه خفه کوو، نو ټول به په هغې پسې ته په هغه وخت کې لکه شریفه وې که نه، ستا به هم داسې زړه راچوتېدو چې لکه یاره که زما به ډېر هم زړه وشو، په ما پسې شاته یره وه. څه یاره وه؟ مطلب ما به مخکې اورېده چې یو جینۍ سره څوک دا غلط کار وکړي، بیا ورسره څوک واده نه کوي، نو هغه یره مې په زړه کې ما ته چې وروسته پته ولګېده ما ویل کاش ارمان چې دا ما ته مخکې پته لکه تا د مېړه د یاري سوله نه ورکوله. ما ویل هسې نه چې بیا مې څوک کوي نه په کور به زړه شم. ما ته زه به ته وایم ټیک ټاک دی او بیا خلک داسې ودونه کوي د 2 میاشتو د 1 کال هم پکې د ټول عمر هم پکې، نو بیا هسې هغه خپل ځوانۍ تېرېدو باندې لکه ډېره خفه وم چې یعنې ولې مې نه ورکوو. دا تا ته په کم عمر کې پته ولګېده چې یاره لکه داسې خلک پکې شته چې هلته کېدلی شی هم قبلوي؟ 2018 کې نه خو 2020 کې ما ته پته ولګېده چې یعنې هسې فضول کار دی چې څوک یې نه ورکوي، ورکول پکار دي. لکه تا د کم عمر پورې لکه تا د ځان خیال ساتو، د خپل عزت خیال دې ساتو او دا کوشش دې کوو چې ستا سره کومه قیمتي خزانه ده چې دا خزانه څوک لوټ نه کړي؟ یاره دې ما بالکل خیال نه دی ساتلی. زه یو کس دوکه کړی وم په وړوکوالي، ما ته یې زر سره واده کو، بس ما ورکو. ستا څومره عمر و؟ زما عمر اوس تقریبا 14-15 سالو. 15 سال کې ته چې سره واده کوم ته ورته چې راځه سورېږه راباندې، نو ما ویل چې کېدای شي کوي، خو ما ته وروسته پته ولګېده چې دا خلک هسې دروغ وایي، چل کې درته صرف خزانه وایي. لکه د واده په بهانه ستا سره لکه غلط کار وشو، دا ظلم نه و؟ ما سره بلاత్కాر وشو، دا خو ستا سره ظلم واده د نوم نه اوس اوس چې راته څوک وایي چې واده کوو، زه ورته یم هسې دروغ څه نه وایي، خو ډایرکټ راته ووایي چې دا کار کوو په دې د واده لالچ پکې څه ته راکړې، یعنې اوس څه مطلب شو؟ څه د واده په نامه لکه په پرې کې شی وایي، په فري کې صرف شی وایي درنه، بس نور څه هم لکه شي د غلي. دا خو ده دا ګوره هلکانه دا د ګیلمنې د زندګۍ داستان دی. ګیلمنې ستا سره زندګۍ کې لکه داسې زیاتې در سره شوی دی ظلم چې ستا نه هېرېږي ته چې لکه دا زما سره نه و پکار؟ الحمدلله داسې نه دي شوي. او دا زیاتې راسه شوي چې واده شپه ما د واده د شپې نه مخکې منع کړې وه. نه خو ته وړه وې ته نه پوهېدې، ماشومتوب و قمقلتوب و. هغه انسان نه غلطي کېږي، ښه وخت دا ټیم په ما ته به د ګډې وډې مې شروع کړي، خلکو ما نه ګیله وکړئ. نه نو لکه هغه ماشومتوب وي سړي ته پته نه وي، قمقلتوب وي، خیال دی بس هغه ماشومتوب کې مې غول خوړلي. او اوس نن سبا څه صورتحال دی؟ هلکانو سره یارانې مرانې ملاقاتونه؟ نه ملاقاتونه خو دې راباندې بند، چکر هم راباندې بند دی، اوس چېرته آنلاین چک مه کوو، چېرته پټ د چا د طرفه در باندې بند دي؟ مطلب خپلې اوس ګوره فیمس خلک یو که نه خامخا څه یېرېږو بله ورځ لیک نه شو. اوس آنلاین که لیک هم شي څه خبره نه ده، خلک وایي چې زمانه انسان دی غلطي دې وشو ورته شوی پس هم څوک نه دی. نو خلک پوهېږي چې ګوته یې خپله وه او شی هم خپل و. شی هم خپل و مېرمنې وغه اوس ګوره هغه ډېر زور غواړي لکه چې عمل درکړي ګوتې منډي هغه دانې دانې دې م راښکاره کړي. نه خو مانو نه دا بل څوک ته جي لکه تا هغه ویډیو کتل بل څوک یاره بیا دومره بدرنګه ما نه دی لیدلی په زندګۍ کې، صفا خبره خوند کوي. دا چېرته د خرې هغې سره د مانو غریب یې هسې بدنامه کړې، مارکېټ یې وله صرف راوغورځو نور هېڅ هم نه. څه چې چېرته کې په صحیح شي باندې وله سر لګولی بیا هم څه مسله نه وه، یا هم څه خبره وه یار. دوی وله ګوره که صحیح شي چې خلکو به یقین کړی وی، دوی خو بالکل دغه ته جوړه کړې وه، څه هغه لومړي سره ما هغه سر یې د انسان لګولی، لاندې شکل یې د بل چا لګولی.
ممتاز بیگم قسم دی هغه ښکارې د ښکارې پته لګېده چې سر یې وله پیښې او که نه او ته چې غلې ورته خواره او ناستې لکه ګوره بله خبره دا چې په سر یې ورله فلټر لګولی او په لاندې دغې ورله نه دي ظالمانو لاندې به مو له لګولی دا رنګ مو له لږ چینج کړی وی نو موږ به یقین کړی وی مرۍ بدل دی لاندې شی بدل دی مخې بدل دی اوس خامخا دا خو انسان ته پته لګي دا خو پته لګي دا خو تاسو ته موږ سره مخلاق ښکاري زمانه اے آی زمانه ده صحیح دوی موږ ځناور جوړوي زما د سملاستو سره ډایرکټ کسان 1200 ته وختل اوس به یو وایي چې اخ چې دا خواږې ورسره زه پروت وی بل به وایي چې شاته ورسره زه پروت وی ستاسو له نظره د دې خلکو په اړه څه ګمان لرئ؟ خپله رایه په کمنټ کې شریک کړئ. ویډیو لایک، سبسکرایب او له ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ.